अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको PTV नेशनल पेशवर स्क्रीन ना نیغ پنیغه یو ځل بیا تاسو ټول ته هرکلی وایو. امید لرم تاسو ټول به ټیک ټاک کې روغ جوړ به یې خوشحاله به یې. باقي زموږ دعاګانې تاسو سره دي چېرته هم اوسیږئ خوشحاله او آباد اوسیږئ. نن هم ستاسو سره زموږ ملګرتیا به روانه وي. زه یم ستاسو هوسټ ستاسو دوست زکیه خان او ما سره ملګرتیا کوي محمد آفتاب. جی آفتاب وخت مو ښه تېرېږي؟ شکر جی الحمدلله. موسم یو ځل بیا ډېر زیات ګرم شوی ګرمۍ لږ زور کړی دی او ویل کېږي چې یاره د ګرمۍ دا سپیل چې دی نو دا لږ په ټوله دنیا کې سیوا شوی دی بالکل. خو عجیبه خبره ده چې بادرو میاشت چې کومه ده نو هغه هم پاتې تېرېدی ده یعنې د ورځ دوه کې په 12 دیارلسم یا په 14 باندې عموما دا ختمېږي نو به ختم شي بیا به څه شروع شي په اسو کې دی نو هغې کې نور تیز خو بیا شپه یا سوري چې دی هغه ګزاره هغسې اوس هم شوې ده خو لکه نور ته یا د حبس غوندې چې جوړ شي د په شکال غوندې نو سړی بیا د 2 میاشتې شو الله دې رحم وکړي خیر او زه خو سپیشلی ټولو کتونکو ته به دا وایم چې لږ دعا کوئ چې الله پاک دې د رحمت باران ووري بس چې باران وشي له خیره نو بیا جمع دی جمع دی د جمع نه مخکې یو موسم هغې ته منې وایي بیا هغه منې دی خیر خبرې اترې به تاسو سره روانې روزانه زموږ د خپرونې ستاسو لپاره وړاندې کېږي خو په دې پروګرام کې عموما موږ یوازې نه یو موږ سره زموږ خواږه درانه مېلمانه هم پروګرام کې ملګرتیا ورکوي نن ما سره یو داسې خوږ ډاکټر صاحب یعنې د نوې کلي یو نوې نماینده چې هغې د KMC نه فارغ شوي دي نیرو سرجن دي او هغې کنسلټنټ نیرو سرجن دي بل د امریکا نه هغې سبق هم ویلی دی FCPS چې دی نو هغې کړی دی په دې نیرو سرجري کې هغې سره به خبرې ترې کېږي هغې ته په پروګرام کې هرکلی وایي خو ډاکټر صاحب به نور ځان په خپله معرفي کوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جي تاسو صحت مو ښه دی د راتګ ډېره زیاته مننه تھینک یو سو مچ فار انویټیشن او تاسو څنګه وویل زما نوم ډاکټر وصیف الله ده او بیسیکلی زه 400 شب قدر نه زما بیسیک هغه ځای یم زه صحیح جی ګریجویشن مې خیبر میډیکل کالج نه کړی 400 زرخیزه ځمکه راځي صحیح او بیا خیبر میډیکل کالج نه به مخکې مې زه یم چې ما خپل میټریک پورې سبق ته عمل د شب قدر کې ګورنمنټ سکول و هغې نه ویلی و ان بعد ګورنمنټ کالج پېښور کې وم او هغه هم کې ټاپر وم بیا KMC ته لاړم صحیح جی هغې نه بعد KMC نه بعد مې سر نیورو سرجري کې سپیشالټي وکړه صحیح جی دا شوق ستاسو د سٹارټ نه چې یار زه به ډاکټر جوړېږم لکه بچپن کې ماشوم نه تپوسو کې چې لوی شي څه به جوړېږي زمونږ علاقه چې کوم دا نو تاسو ته پته شب قدر او دغه ایریا خو لږ پسمانده علاقو کې راځي نو یو شی چې کوم ما ریالایز کړو ډېر ماشوموالي نه دا و چې یاره زه به د خپل سرکل نه وځم او I will try to do something new نو هغه سبق خو هغه ډېرو خلکو دعاګانې او د مشرانو دعاګانې وې یوازې ځکه چې دا یو انسان چې یو مقام ته رسي نو هغې په لاس باندې د ډېرو خلکو لاسونه وي زه خپل پیرنټس خپل مشران خپل علاقې چې څومره هم خلک دي زه به ده ووایم چې د ټولو ما سره سپورټ و هغې د وجې زه الله تعالی ماته یو مقام راکړو دا خپل تعلیم کې زه الله تعالی هر سټپ باندې کامیابي راته راکړه نن به راغي په کار راځي جی الحمدلله هغوی ته خو ما اوپنلی ویلی دی چې تاسو خو علاج مکمل فری دی چې څه کم ده زما 400 خلک ته چې صرف هم وایي چې 400 نو بیا هغوی پوره پراپر او باقاعده بینګ نیورو سرجن او چې کوم زموږ د ډاکټري دی کې خو دیر از نو ډیفرنس بټوین ا مسلم نان مسلم زما دپاره خو مسلمان کافر everybody کلیوال او دا شی نشته دی هغې دا نشته چې څوک مالداره دی څوک غریب دی زه خو به زما خپل سرویسز دي زه به خپل چې کوم اوت ما اخیستی پاکستان میډیکل اینډ ډینټل کونسل او د CPSP چې کوم ماته د نیورو سرجري سپیشلایزیشن ډیګري ده هغې کې کلیرلی دا دی چې زموږ پرایورټي پیشنټ دي صحیح ډاکټر صاحب تاسو نیورو سرجري طرف ته ولې راغلې فیلډ خو ډېر دی لکه انکالوجي شي کارډیالوجي شي نیورو سرجري زما چې کله زه MBBS لیول باندې وم نو زما کلاس پیل و سکور نو I was interested in anatomy دا سبجیکټ تاسو دی چې دی کې دا چیر پار و دا دغه ډېر زیات زما زیاتر انکلینیشن باغې ته ایون فرست ایئر سیکنډ ایئر MBBS کې چې هم کله KMC کې نو بیا لیټر آن چې څنګه ما هاوس جاب ختم کړو within 1 month بیا زما ټریننګ هم د سپیشالټي کې سٹارټ شو ځکه چې ایگزام ما په ټایم ټو ټایم کلیر شو نو الله تعالی راته خپل هغه یو لارې راته سیده کړې نو بس بیا هم ټریننګ وکړو الحمدلله بیا زما ایگزام هغه هم کلیر شو او اوس سروینګ کوم ایز ا هیډ اف ډپارټمنټ نیورو سرجري ان جناح انټرنیشنل هاسپټل احمدآباد ډاکټر صاحب په نیورو سرجن او نیورو فزیشن کې څه فرق دی نیورو سرجن او نیورو فزیشن کې سر دا فرق دی چې نیورو سرجن کې یو مثال په تور نن سبا یو کامن بیماری به زه خبره کوم چې
د ډیسک یا ارکونیسا بیماری خلکو ته وي نو چې کله نیوروسرجن دوايانې ورکړي نیوروفیزیشن خبره کوم سوري نو هغه چې دوايانې ورته ورکړي هغې سره هغه علاج یا د هغې نه کېږي نو بیا هغه موږ ته ووایي چې ډاکټر صاحب دا په دوايانو اوس نه کنټرول کېږي نو اوس په ته ول اپریشن کې نو هغه د ساده کې وو چې دوايانو والا ډاکټر یو زه د اپریشن کار کوم نو داسې هم کېدي چې نیوروسرجن ایز ا نیوروفیزیشن هم کار کوي نیوروفیزیشن ګوره نیوروسرجن نیوروفیزیشن خو کېدی شي خو نیوروفیزیشن کین ناٹ بی نیوروسرجن ځکه چې هغه سره دا بیا ایج نشته چې هغه چاته سرجري وکړي خو الحمدلله بینګ ا نیوروسرجن آی کین اپریټ اینی اف د نیوروفیزیشن پیشنټس که هغه ته انډیکیټډ سرجري وي نو خامخا هی ویل بی ځکه چې نیوروفیزیشن شو یا نیوروسرجن شو دیس از ا ټیم ورک اب ما ته کال کوي مثال په تور سټروک مونږ واخلو پالج نو سر کې رګ وشلیږي نو اول خو هغه وګوري نو بیا ما ته چې ډاکټر صاحب اوس ورته تاسو اپریټ کړئ کلیپ لګاوه یا انوریزم دی یا اپریشن ورته وکړه نو همیشه هسپتال کې ډاکټر نی دیر از ا ټیم ورک او ځکه چې ټول ټیم ورک کیږي نو هغه پیشنټ بینیفټس تاسو د ډیسک خبرو کو وسره به د خبرو کا جی پالج نه ډیسک سره تاسو بل هغه یاد کړئ نو ډیسک یا شیاټیکا جی نو شیاټیکا خو دا ویل کېږي چې دا زیات تر د ډیسک یا د ملا د وجې نه راځي مونږ خو ډېر یو هغه مونږ ورته وایو چې میز نمبر یا ټول خلک وایي کو هر درد د ملا چې کوم دی هغه ارکونیسا درد دی خو داسې نه وي ځکه ملا کې خو ډېر زیات سیزان دي اډوکي دي پکې مسلز دي د نروز دي پکې او هغې د وجې لاندې د خپو د اډوکي دا هم هلته اټیچ شوي دي ټینډنز دي نو هر درد ارکونیسا ني زه اول مریض ته چې راشي ورته وایم چې د ارکونیسا د درد 4-5 خبرې چې هغه پکې څه مونږ ته په مریض نه تپوس وکړو هغې کې راته پته ولګي څه ایګزامینیشنز وکړو څه بیا ټیسټ ایم آر آی ورته وکړو یا نور ټیسټونه نو هغې کې اندازه مونږ ته وشو چې یار واقعي دا د ارکونیسا درد دی او که نه د ملا چېرته جوړونو بیماري ده یا د اډوکو بیماری ده یا چېرته ټینډنس مسلې ده نو هغې پته مونږ ته بیا ولګي خو د هغې دپاره دا 3 خبرې مونږ خامخا ګورو خو ډاکټر وصیف زیاتره ماشومانو سرجري ستاسو کوئ که نه اکثر ما ستاسو پوسټ وغیره کتلی یا څه مطلب یو خو ټیک ته زه اکثر ګورم چې مطلب ډېر غټ زړه غواړي دا تاسو سرجن یې زیاتره کم ایشو زیاتره مخې ته راځي چې ماشومان راځي تاسو یې سرجریز کوئ دا به زه تاسو د پروګرام د یو اویرنس میسج هم ورکم چې هر زنانه چې کومه هم واده شوي او پریګننسي پلانینګز د هغوی وي نو هغوی د خامخا پولیک ایسډ ګولۍ استعمالوي هغه یو میاشت مخکې ده پریګننسي پلانینګ نه او 3 میاشتو پورې چې پریګننسي کنټینیو وي ځکه چې هغې استعمال نه کېږي نو د هغې د وجې د سرونه اکثر غټ د ماشومانو هغې ته موږ کنجنټل هایډروسیفلس و د هغې دپاره بیا موږ شنټینګ کوو نلکي پکې واچو او خېټې ته یې راولو یا ای ټي وي یو بل پروسیجر دی په انډوسکوپ باندې مونږ کوو یو هغه ډېر کام دی بل په د ملا یا په سټ باندې دانې راخیږي هغه پوړه شانتي هغې ته پولې ورته ویل شي غټه غټه مینینګومایلوسیل هغه ورته نو هغه ډېر کام دی نو د هغې د نقصان صرف دا نه دی چې هغه مریض ته دا اپریشن به وشي یا هغې دا غټ نقصان دی چې یو خو هغه ماشوم آی کیو ني د نورو ماشومانو په شانتي ني دویمه خبره دی کو هغه له اپریشن ته هم کې نو هغه ټایم کې خو اپریشن وشي خو هغه پوره زندګۍ کې هغه تکلیف نه بیا تیریږي به خپې کار نه کوي مچازې کنټرول نه باري نو دا په فیملی باندې هم یو برډن وي او چې کوم دی هغه ماشوم خپل هم سفر کیږي مطلب د داسې ماشومانو خو ایج بیا زیات نه وي که نه اکثر ما کتلي یا خو بالکل اب نارمل شانتې د هغې هډ وي دغه وجې که نه یو خو د دوی ایج هم کمی بل کوالټي اف لایف چې مونږ ستوو نو هغه هم او بل دا په فیملیز یو برډن هم وي ځکه چې تا کور کې معذوره ماشوم وي نو ته الله دې نه کړي خو چې چا کره هم د هغوی دا ریلایز کولی شي چې ډېر مشکل نه اپیرنټس نو زه ټول دا خواست کوم چې ایټلیسټ دغه ګولۍ دي په 40-40 روپۍ کېږي داسې نه دي چې لکونو کې دي یا زرګو کې دي او دا بي ایچ یو لیول چې کوم دی هغوی فری ورکوي هغوی فری ورکوي نو تاسو کوئ نو پولیک ایسډ په نامه ګولۍ دي نو دا د ټول خوري ډاکټر صاحب دا خو د دې خپل خو زه هغه شیاټیکا طرف ته راځم که نه دا شیاټیکا یا د ارکونیسا چې ده د دې به پخوا هغه د نیانو یا په علاقو کې به کم خلک و هغوی به رګ والو د خپې لکه دا کوېسچن زه ځکه کوم چې دا زموږ په عام خلکو کې دا کیسې شته دی نو چې پای ځان لږ پوه کړو داسې کار دی سر چې د ارکونیسا دپاره ماله ډېر مریضان راځي نو چې زه یې خپې وګورم نو لاندې په دې خپو باندې ورته چا
سوزولي وي یا ورته حجامه ورته کړي یا د نو چې هغه زه وګورم نو ماته اندازه وشي چې یاره دا چاته کویکس لیدلي ځان یې ستړی کړی دی ښه ځان یې ستړی کړی دی بل د هغې نه دا موږ ته پته مولي ډایګنوسس چې دا واقعي ارکونیسا ده ځکه چې ارکونیسا درد ډېر زیات سیویر وي نو دغه خو هسې لیم هغه یو نی میت ورته جوړ شوی دی هغه او بل دې ځای کې کولو سره اصل کې د ارکونیسا چې کوم درد دی نو دا په دې 2 ډیسکونه لیولي دي په دې املا کې L5 او S1 ډرماټوم ورته موږ وایي کې کام دی نو د هغې هغه پین ریډیټ کېږي هم دې ځینو ته دا کوم ځای کې چې دوی دا رګ وایي نو هغوی وایي که چېرې اصل کې روټ کاز خو بره په ملا کې دوی دلته لاندې خپو باندې ورته هغه برنینګ کوي یا وسوځي یا وټ ایور دی ډو نو هغه غریب بیا راشي هلته خپه کې ولا زخم هم جوړ کړي بیا ولا زه اپریشن وکړم تاسو چې دا نیرو دا کم رګونه چې راغلي نو دا L5 S1 خبره چې تاسو کنو دا رغه بلجز د وجه نه دا اونیولی شي بیا مسله کوي کنه داسې کار دی چې دا رګونه سایډونو کې وتی یا دا لاندې راځي داسې لاندې نه راکوزیږي بیا سایډونو کې وتی نو لاندې خپو ته راځي کنیکشن ده دی نو دلته دا ډیسک نه دی دا ډیسک مثال داسې دی لکه دا جیلی شانتي میټیریالي نو دا راوځي نو هغه رګ دباوي نو چې هغه رګ دباوي نو کې لاندې کرنټ راځي خپو ته نو مونږ همدغه وو چې دغه کرنټ چې راځي نو چې دا درته شروع شو نو بیا هم دی کې مونږ هر مریض له سرجري نه کوو ریډ فلیګز دي چې هغه یې مریض کې نو هله سرجري کوو داسې هر مریض نه چې بس ځکه چې 90% کتابونه هم دا خبره کوي چې 90% اف د بیک ایک چې کوم شیاډې غواله لکه دا نیرو سیستم ډاکټر صاحب دا خپل ټیک شي تاسو چې دا هر مریض لا اپریشن ضرورت نه دا نیرو سیستم د انسان چې کم دی نو دا موږ له سټډي کول پکاري چې هر سړی د دې لږ دغه نه خبر شي چې څومره رول دی د دې د انسان بله شپه داسې کار وکړو چې زه هغه خپلو نیر اینډ ډیر سم دا خبره کوم چې نیوروسرجي واحد داسې فیلډ دی چې د هر کور مسله ده لکه any person has their elder parents نو هغه چې لږ هم تاسو به کامن خپل علاقې ته لږ سوچ وکړئ نو هر چا کور کې مشران چی نو پالج خوار کور کې کامن دی نن سبا پالج نو یو ویل کال ټو د نیوروسرجن نو ایټ لیست تا ته خو دونه پتی چې نیر بای ما سره کم سنټر دی چې هغه کې نیوروسرجن کینی بېشکه هر څوک کي او الحمدلله کې پی کې چې څومره هم نیوروسرجن دي آر ویل trained خو زبردست کار کوي نو وی آر ویری لکی ان دیٹ ایون پنجاب نه هم موږ سره ښه نیوروسرجن دي په کې پی کې سپیشلی ان پېښور ریجن صحیح زیاتره ډاکټر وصیف نیوروسرجریز لپاره کم خلک زیات راځي لایک ایج وایز کومه خبره کوم ماشومان دي زنانه دي نارینه دي زماله خو ډیر خلک راځي او خو زبا س بیماری یاد کوم چې هغه کې بیا دا ګروپس ویری کامن نو په دې ارقنسا کې چې کوم دي دا زیاتې مال زنانه راځي هغه دی وجه زیاتې راځي چې یو خو زموږ ډایټ ټیک نه دی دیم هغوی ماشومان پریګننسي بار بار کیږي نو هغې د وجې هغه جوینټس او دغه کمزوري شوي نو دا ډیسک سلیپس شي بل غریبانان خلک زیاتر د غرونو ایریا هیلیز ایریاز کې وزن اوچتوي نو چې وزن ډیر اوچتي سلیپ شي یا دغه شي نو هغې سره هم دا ډیسک پرابلم ورته شروع شي یا کور کې پوړو استعمال ډیر زیات خو زیاتر د یا اکثر مال د ځوانانو کې چې کوم دي دا کوم هلکان جیم نه کوي هغوی اوور لفټینګ وکړي دا نو هغې د وجې ډیسک ډېر نرم سیز دی هغه سلیپ شي نو مال هغه هم راځي میل کې دغه ګروپ کامن دی ډاکټر صاحب سره وختي ما خبره کوله چېرې د اپیلیپسي دې ته په دغه چې ورته ویلی شي که نه په پښتو کې غوټه غوټه بیماري د غوټې خبره لکه هغه خبرې چې کوم زموږ په خلکو کې دا بیماری د ملا شو یا د رګونو شو دا په هر چا کې دي خو د غوټې دا یا د اپیلیپسي چې داسې ده نو دا خلک چې راشي په چا باندې یا چا په کورنۍ کې چې الله تعالی ته هر سړی وساتي څوک ورته بیا دغه پیزار بوټي یا سپلای وي خولې ته نیسي څوک ورسره څه کوي څوک ورسره څه کوي تاسو وختي یو خبره کوله چې دا ټریټیبل دی ډېر د دې علاج به پخوا په میډیسن باندې کېدو خو د سرجري حساب سره د دې هغه کېږي سر اپلیپسي باره کې به زه یو دوه درې خبرې وکړم چې اپلیپسي اول ډایګنوز کول ډېر ضروري چې واقعي دا اپلیپسي ده که نه دې دپاره دوه ټیسټ مونږ ډېر کامن کوو یو الیکټریکل اکټیویټیز د دماغو ګورو او یو ایم آر آی وکړو پای کې ګورو چې سټرکچرل کاز خو نه دی چې ټیومر د وجې هم اپلیپسي کېږي یا یو بله بیماري د چای کې د دماغو څه نه پوره ډیولپ شوي ني نو هغه اوچ شوي په ایون په ینګ پیشنټس کې نو هغې ته موږ ټیمپورل لوب چې کوم دی د هغې اپلیپسي وو نو کتل دا موږ له ډېر ضروري نو میجورټي کیسز کې خو چې موږ له کوم پیشنټ راځي نو هغوی کې ایم آر آی نارمل وي هغې کې الیکټریکل اکټیویټي
خرابوي. نو بیا هغې کې مونږ داسې وکړو چې هغوی ته څه ګولۍ دي ورکو او دا ورته ووایو چې یاره دا به ته لایف لانګ خورې چې څنګه ستا څومره پورې زندګي ده ته به دا خورې. صحیح ده. نو هغې کې هم اکثر مریضان داسې چې 4-5 کاله هغه استعمال کړي یا 2-3 کاله نو بیا راشي مونږ هغه ټیپر ډاون کړو. نو بیا وګورو چې دوره ورته راځي که نه راځي. کو ان کیس نه راتله نو بس بیا دوی مونږ آهسته آهسته سټاپ کړو. خو که دوباره ورته شور وشوه نو بیا ورته ووایو چې یاره دا به ته نیکسټ 5 to 10 years فردر ته دا ټریټمنټ اخلی. او بیا راشي هغه مریضان چې چاته MRI کې هغه مسله مونږ ته ښکاره شوه چې یاره واقعي اوس هغه صرف الکټریکل اکټیویټي نه ده څه کاز موجود دی. نو بیا اکارډنګ ټو د کاز مخکې موږ کو هغه ټیومر رسولی اپریشن وکړو او کو ان کیس ټمپورل لوب دماغ بیا هغه ډایګنوز کول ضروري دي. بیا هغه ډایګنوسز نو بیا مونږ ټمپورل لوب د هغه چې کوم دی د هغې اپریشن وکړو. هغه یو ایډوانس پروسیجر دی چې هغې کې مریض ایښي اپریشن دوران کې هغه ایښي مریض او باقاعده مونږ میپینګ وکړو. ایډوانس پروسیجر دی نو هغه هم مونږ سره آپشن کې وي. هغه دلته کېږي چې پېښور سر دې وخت کې KPK کې مونږ سره هغه فیسیلیټي نه ده اویلیبل ځکه چې د هغې دپاره کم میپینګ سیسټم دی او ګریډز استعمالیږي نو ډېر ایکسپنسیو دي. صحیح دي. نو هغه اسلام آباد کې شته او زما ملګری دی بیا چې کله مونږ کوو نو زه هغې یو ځای کوو او هغه سره پوره هغه سیټ اپ شته. ګریډ ډاکټر اکبر علي خان نامې ده. صحیح دي. پروفیسر اف نیوروسرجري دی نو بیا هغه زه کمبینیشن دواړه یو ځای کوو. ډاکټر صاحب داسې هم اسلام آباد کې کوو دلته نه کوو KPK. ښه ډاکټر وصیف زیاتره مونږ ګورو مطلب دماغ رسولی خلکو یې ډېره زیاته مسله مخې ته راځي. دا به مطلب علامات د دې صحیح څنګه پته چلی او بیا ظاهره بیا دې دپاره سرجري لازمي وي چې دا دماغ او رسولی باره کې به زه دا ووایم چې اکثر ماته پیشنټس راشي نو 99% سر درد والا چې وي هغوی زړه کې دا شي چې چېرته ماته رسولی نه میجورټي ایون څومره چې خلک دا اوري هغوی چاته هم سر درد وي یاره وي ماته خو به رسولی چېرته نه او د یارې بیا CT سکین یا MRI نه کوي. ډاکټر ورته هم لیکي وي وکړه خو نه کوي څوک هم نه کوي. نو د هغې څه علامات یوازې سر درد نی همیشه چې رسولی راځي نو هغه ځان سره پوره ساینز اینډ سیمپټمز راوړي. نو هغې کې دا وي چې سر درد خو دی خو چې هغه سر درد چې کوم پتا ته سحر راپاسې او په سر باندې دروند دړي او تا سره ولا اول ټایم درځي. ټیک شو. دویم هغه درد چې کوم سره ستا نظر هم کم شوی دی یا سایډونو ته یا مخې ته نظر ته کمې راشي. درېیمه خبره یې دی چې سر درد خو دی خو ورسره ستا بدن کې کمزورتیا یو لاس دې پالیجو خپې پالیجو والی دا هم ورسره رالی. څلورمه خبره دا چې هغې سره ستا عاداتو اتوارو کې مسله راله. غصه دله ډېره درځي لکه انسان د انسان خپل هوش و حواس کې یا خپل هوش و حواس ته لاړل یا هغې سره یو مریض دی چې د هغه نه مچازو څنګه کنټرول زموږ په اختیار کې هغه نه دا اختیار ختم شي. نو یوازې سر درد نی سر درد سره 4-5 داسې نورې خبرې هم چې ورسره مطلب په دې ټولو علاماتو کې که یو علامات یا دوه داسې درې تاسو ظاهر شي مطلب دا دی چې ستاسو خو بیا هغې دپاره یا چېرته دا مختلف ګورو موږ اکثر ورسره غوږونه کاڼې شي اواز نه اوري. خو نارمل دغه داسې چې نظر ورسره چې ډېر زیات دا کام چې کم مریضانو ته سر درد دی او هغه زه هرک چاته وایم چې کله تا ته اندازو شو چې زما سر درد دی او زه اوس ډېر زیات تکلیف کې کړی یم 6 میاشتو نه راباندې زیات شو دوی سره نه ټیکېږي نو دا زه ټولو خلکو ته وایم چې ځان له یو CT سکین ضرور وکړئ ځکه چې ارلی ډایګنوسس وشي د یو بیمارۍ نو چې څومره ارلی پیس کې یو ټیومر ډایګنوز شي نو علاج او دغه کس زندگی چې کوم دی هغومره ښه وي او بیا متاثره کیږي نه. مطلب د دې سټیجز دي که نه چې مطلب سټیج 1 2 or 3 په دماغو کې د سټیج نه زیات ضروري شي د ټیومر په دماغو کې ځای دماغو کې لاندې ځینې چې کوم دي دې سره د زړه او د چې کوم ساه دا سیسټم دی دا کنټرول کیږي. نو که هغه ځای کې ټیومر نو بیا خو مونږ هم یریږو چې دا خو مریض ډیت کی دی شي ایون په اوټی ټیبل ته دا های سنسټیو ایریاز ده بعضی ځینه مطلب دماغو کې دي چې دے آر ویری سیف اینڈ ایزیلی ایکسیسیبل نو بیا هغه چې موږ سکین وګورو چې ټیومر خو بېشکه غټ دی خو داسې ځای کې پروت دی کوراوي باسم نو کس پالیج هم ورسره نه وي ګرځېدی به هم شي خو بعضې ټیومرز واړه ټیومرز دي او بیناین به هغه به ملیګننټ هم نه چې موږ ورته ووایو چې خو د هغې لوکیشن به داسې ځای کې چې هغه زه ټچ کوم نو هغه به زه مریض ته اول وایم چې را چانس پکې ستا د دې دی شي دې دا مسلو تا سره مطلب ریسک اخیستل دي. نو په نیوروسرجري کې د ټیومر لوکیشن موږ ته هم صحیح د سټیج هم میټر کوي خو لوکیشن هم میټر کوي په نیوروسرجري. او دا خو ډېر ګران کار هم دی د سر د سرجري ځکه چې
ککرۍ یا د انسان د کوپړۍ یا د اسکل چې دا کلاول ډېر ګران کار هم ده او په ټولو کې د انسان په وجود کې سخت هغه هم داري هډوکي هم داري. نو سر هغې خو اوس الحمدلله موږ سره نیورو نیویګیشن دی ټارګېټډ سرجري کوو چې کوم ځای کې ټیومر وي اول ایم آر آی سی ډي سکین کې خو موږ ته پته ولګي چې یاره په د پلاني لوکیشن کې ټیومر دی. بیا هغه ایم آر آی کر سر موږ راولو هماغومره زیاته سر پوره نه کولاوو بس چې څومره ریکوایرډ ایریا ده چې کوم ځای کې ټیومر دی د پاسه ورشو ټیومر راو بس. ډاکټر صاحب یو کوېسچن به بل کومه خیر ورزش طرف ته به هم د ملا کم د غریت هم راځو. د مریضانو ته خاص کر د ملا والا مریضان چې دې ته زیات تر فیزیوتراپي کم دغه چې دی نو هغه هم ایډوایس کېږي نو آیا هغه ټریټمنټ او دا ټریټمنټ خپلو کې څنګه ریږي؟ زه خو فیزیوتراپي هم زموږ سره یو ځای نیورو سرجن سره فیزیوتراپي والا هم یو ځای چلیږي ځکه چې مثال په طور ته ارکالنساء درد دی نو خامخا یې خو وجه ډیسک وي نو ډیسک چې ډیر نی راوتی یو خو دی چې مکمل هغه ډیسک راوتی دی او رګ باندې دی نو خو فیزیوتراپي خو کو کې الله دې نه کوي سره خو هغه نورم خراب شي خو کو ان کیس هغه ډیسک لږ شان دی راوتی نو موږ ورته وایو چې یاره فیزیوتراپي والا دی چې ته دلته خو زموږ د سوسایټي ته چاته ایکسرسایز ووایه څوک یې هم نه کوي خو هغه فیزیوتراپي والا ته دومره پته وي هغه روټین د هغه جوړ شي څلور پنځه ورځې والا لاړ شي نو هغه ورته هغه ایکسرسایز وښیي چې یاره دا ایکسرسایز ته دا سټریچنګ کې یا سویمنګ هلته یاره نی که نه چې یاره نور اپریشن هغه ډاکټر نه خو هغسې هم لرېږي چې دی خو راله اپریشن کوي او فیزیوتراپي والا ډاکټر کې دا یو فایده هغه چاته هم نه وي چې اپریشن وکړه هغه کم از کم هغه ایکسرسایز په شروع کړي نو ډېر مریضان ما ته څه وي چې تقریبا 90% آف د ډیسک پین چې هغه خپله ټیک شي لږ ایکسرسایز سره دوایانو سره ریس سره او خپل لایف سټایل چې لکه کوم هغه پوسچر ورته موږ ووایو هغه چینج کړي نو هغه خپله نارمل ځای ته واپس لاړ شي او زه به یو څلور پنځه خبرې درته وکړم د ډیسک باره کې چې کوم بیا اپریشن ضرورت وي پکې خامخا چاهې ته ریډ فلیګز موږ وو نو هغه ډومبې د هغه ډیسک درد چې کومې د وجې ستا موچازې ودرېدې یا فري شوې چې په ملا کې د دړو خو سره موچازې ستا ودرېدې یا فري شوې هغه به خامخا بس 24 غنټې کې چې د اپریشن وله کړي یا ورسره ستا د خپو طاقت کمزورتیا یا د غوښه نی د خپې کمزورې شوې یا سن شوې یا اوده کېدل شروع شول خو داسې اوده کېدل چې هغه اوس تا ته پته لګي چې یاره پایې زه نه پوهېږم صحیح دی نو دا پرته د ډیزیز اوس پروګریشن ته روان دی نو هغې اپریشن بیا ضروري بل ډاکټر ما ډېر زیات دا اورېدلی دي چې مطلب وایي دلته سر کې د هغوی څه بلډ کلټس راغلي دي څه رګونو کې یا هغه جام شوي دي یا هغه زیاتره ما دا هم اورېدلي ایون زما په خپل فیملی کې چې وایي یاره سر مې دومره ډېر زیات کار نه کوي یا سر باندې مې پین دی نو دلته ډاکټر وایي چې ستا کم رګ چې دی نو هغه بند شوی دی داسې کار دی چې پالج موږ سره دوه قسمه یو کې د وینې چې کوم رګونه دي دا وشلیږي ته موږ هیموریجک سټروک کوو صحیح ده یو کې داسې کاري چې څنګه د زړه دا رګونه بندېږي لکه موږ ورته مایوکارډیل انفارکشن وایو یا ورته د هارډ اټیک وایو داسې دماغو کې چې کوم رګونه تلي د دې هم اکثر دا بند شي هغې کې کولیسټرول یا د پلیکس چې کوم د کلاټس تلي دا بند کړي نو هغې ته موږ بیا انفارکټ کوو نو هغه د پالج دویم قسم دی نو هغې کې هم مریض ته بیا موږ دا وایو چې یاره ته د خپل ای سی جي اینډ ایکو وکړه او ورسره دا کیروټډ ډاپلر ټیسټ دی د دې چې کوم رګونه دا بلډ ته سپلای کوي نو هغې کې موږ وګورو چې دا پلیک چې کوم دی دا واقعي شته او که نه او دا څومره ریکرنټ را روان دی نو هغې کې بیا موږ میډیکل ډاکټر څنګه ما تاسو ته وایي چې یوازې نیوروسرجري کې هم نیوروسرجن پوره بلا ني ځان سره بیا زه کولیبریشن کې کارډیالوجسټ واخلم نیوروفیزیشن واخلم هغې ته زه کال ولیکم چې یاره ډاکټر صاحب تاسو راشئ زما خو کار اپریشن دی خو تاسو دې کې لږ وګورئ چې زموږ مطلب دا علاج سره علاج کېدی شي بالکل ماشاءالله نن سبا خو دا نوی انټروینشن ما خو ابټاباد کې سټارټ کړی دی په 3 مطلب څنګه په هارډ اټیک وشو خلک دا سټنټ کوي چې 3 غنټو کې مریض ما ته راشي او ورته داسې رګ بندي نو زه ورته انجکشن لګوم الټیپلیز نامې باندې راځي او الحمدلله یې سره هغه سټروک هغه اثرات هم کم شي او چانسز تقریبا 50-60% چې مریض بچ شي ډاکټر صاحب ایکسرسایز باره کې تاسو وخت خبره کوله چې یاره د ملا د مریضانو لپاره کم قسم ایکسرسایز یا سویمنګ شو یا تاسو د ټولو نه ښه ایکسرسایز چې کوم د سټریچنګ دی صحیح سټریچنګ باډي سټریچ کول دي ځکه چې سپیس ته ورکړي دا چې کوم روټس بند دي دا د ټول نه ښه خو دا سویمنګ دی خو سویمنګ خو پاسبل نه دی د دغه وجې زه ورته یم فیزیوتراپي والا له لاړ شه نو هغه به درته سټریچنګ وښیي چې یاره
سټریچ څنګه کیږي د ملا د مسلز یا بونز یا واټ ایور. نو د پروګرام کې به خو سټریچنګ زه نشم کولی، خو زه به ورته دا وایم چې یو ښه فزیوتراپسټ ته لاړ شئ، دے ویل ایډوایس یو هاو ټو ډو سټریچنګ ایکسرسایز فار شیاټیکا پین. او سویمنګ خو مختلف دغه موجود وي او د مالدارو خلکو نه رکلي خلک هم نیرونو رابونو هغه کلي نیر کې اکثر ټوب کې سر یې ولګي همدا سره دي. بل د دې علاج ما هم دا اورېدلی دي چې مطلب نیورو علاج ډېر زیات ګران وي. تاسو ویلي چې بعضې داسې چې مطلب فری آف کاسټ کېږي ده. داسې کار و انصاف کارت چې کله نه کې پي کې دا شروع نو الحمدلله انصاف کارت د وجې ډېر زیات فیسیلیټیټ شو دا علاج، حالانکه دا ډېر زیات ایکسپنسیو علاج دی. نیوروسرجي پوره دنیا کې، یوازې پاکستان کې نه پوره دنیا کې، ایون په امریکا انګلینډ کې هم ډېر زیات ګران علاج دی د نیوروسرجي. صرف نو انصاف کارت د وجې زموږ غریبانان خلک شکر دی چې کې پي کې دا صحت کارت پروګرام سٹارټ دی او لا چلیږي. خو اوس پکې دوی یو ابلیګیشن ولګېد چې ډېرې اپریشن یې د نیوروسرجي دوی کمې کړی. اچھا نو هغه هم د ډسک والی ته ختم کړو. صحیح جی. نو پته نشته چې دی ولې ختم کړو، ځکه کامن پرابلم خو نه ډسک مطلب ایکسپنسیو دي که نه نه ډسک پرابلم و، نو هغه به په انصاف کارت کې د هغه اپریشن اوس هغه ته دوی ختم کړه چې دا مه کوئ تاسو. مخکې خو پکې کاسمیټک سرجي ټایپ چې نو پته نشته پالیسي چا جوړه کړو سی، خو چلو هغوی به هم پې سوچ کړي چې ان د بیسټ انټرسټ آف د پبلک ایز ویل یا د ګورنمنټ پیسې هم لګای کې یو ایشو وه چې یاره دوی سره فنډس کمي وه، نو مې بي دغې وجې کم کړي. صحیح جی. او ایکسرسایز خو د انسان لپاره ډېر زیات ضروری دی که عام ژوند کې هم وي. بالکل. او نن سبا خو دا کوم آفیشل خلک چې رهي د کرسۍ ناسته ډېره زیات وي، همدغه پوسټر ډرایوینګ هیبټس شو یا چا وزن ډېر زیات وي هغوی ته هم ډیسک پرابلم ډېر کامن وي. نو موږ چې اکثر مریض راشي زه ورته یم ایکسرسایز سره ویټ هم ته ریډیوس کا، ځکه چې ایټ د اینډ ستا د باډي ټول ویټ په دې 2 ورټیبراز باندې راځي، L5 S1 دا چې لوور بیک کې کم دا 2 ورټ، ځکه ټول باډي ویټ ستا په هغې بیرنګ ایریا نو خو وړې وړې ورټیبراز دي او تا پې 100 kg ویټ کېښود نو هغه خو به کیني او بیا ورسره ایکسرسایز. بله خبره یو خو د پیزار استعمال هم زموږ د خلکو نن سبا ډېر زیات عجیبه دی، خاص کار په زنانو کې دا هم د ملا دغه ډېر زیات مسایل پیدا کوي. سر دا هم په پوسچرز کې راځي چې هغه های هیل سینډل نو اکثر هغه خو چلو چلیدو کسی خو اگر سلیپ شي نو سلیپ سره دا هغه مسله نور هم ایگزیجریټ شي. کو اکثر خلکو ته مسله لګي هغه غورځېدو سره یا چې کومه پوسچر دا بار بار هم دغه یو پوسچر کې نو بیا هغې سره هم دا ډسک نور هم سلیپ شي نو بیا راشي کمپلیکیشن طرف ته خبره لاړي. حالانکه دغه ځای نه پوزیشن داسې چې سره ملا درد دي خپل واپس خپل ځای ته تللی شي. او مونږ خو هم ژوند کې وایي یاره په ملا درد دی او بس چې کور کې چېرته مشره یا ترور یا نیا موجود نه وي یا ناششته یو تلې وله ورکړي پوه شوې یا وله وي دا ورکړي یا وله دا ورکړي همداسې ده. ماله مریض چې راځي هغه ښه ډېرې ناششتې خوړلي راغلي خو دا نه ګوري چې یاره د انسان دا وجود چې دی او نن سبا که وګورو نو پښتو کې مونږ وایو چې یاره تیارلګي شو. تیارلګي دا چې یاره ځان نه کړو پخوا به محنت کېدو که ایکسرسایز به چا کول هم نه خو زمینداری ژوند د سختو ګاډي نو موټر نه وي بیا ټي نه وه خلک به پیدل ګرځېده رکشې به نه وي. نو ماله خو ډېر ډاکټران هم راځي اکثر راشي ډسک پرابلم ورته او دی آر میجورټي اف دیم آر ډاکټرز ایجوکیټډ خلک. خو لکه زه پوسچر ګاډي ډرایوینګ داسې ځان ډېر لکه ګرځېده به نو پیدل به پخوا خلک ګرځېدل رایي به ناستې پاسته شوې دغه به ډېر په طریقه. اوس کرسۍ هم داسې راغلي چې په کورونو کې کرسۍ هم داسې وي یا په دفترو کې هم داسې چې مخامخ تاسو له نو سره پوسچر هم د دې راځي څنګه بیک سپورټ دپاره داسې زبردست قسم دغه راغلي نن سبا کوشنز نو هغه هم زه وایم چې څوک هم سیډنټري لایف سټایل یې کمپیوټر ورک یا ناستې کاري نو هغه میډیکیټډ فورم راغلي دوی د کېدو لپاره نیټ نه میلاویږي ایزیلی. صحیح. ډاکټر وصیف څه ښه شانتې پیغام زه وایم چې تاسو ټولو کتونکو ته ورکړئ ینګسټرز دپاره. زه خو ینګسټر دپاره دا پیغام ورکوم چې څومره میډیکل سټوډنټس دي ورته یم چې محنت دی کوي او زمونږ هسپتالونه شو یا چې کوم سروسز دي هیلث سروسز دا د ډاکټرانو لپاره نه دي جوړه دا د پیشنټس لپاره جوړ دي چې څومره هم هاسپټل دي they are not for doctors they are for patients. نو موږ له پکار دي چې خپل پیشنټ سره دوستانه تعلق وساتو د هغوی ټرسټ مونږ ګین کو ځکه چې ډاکټر ته خلک په تاسو به مو خلک ورته وایي کسایي ہے
بالکل دا ټریډیشن ختمول پکار دي. زما چې څومره پیشنټ دي they have my phone number even. ما ته شپې هم کول کې ډاکټر صاحب هغه یو مریض ته مې اپریشن کړو نو هغه اټینډنټ راته کال کوي نیم سیب ولا ورکم کو پورا ولا ورکم نو خو بیا مرته انوای نه کوم نو ما ډېر مریضان راځي چې ما ته وایي چې ډاکټر صاحب هغه پلاني ډاکټر خو راته پرچی راوغورځوله نو یو خو هغه غریب دونه تکلیف سره راغلی ته مریض نیمه بیماری په دې ختم شي کنه چې ډاکټر ورسره سم بیهیو کونسلینګ کول دا یو لوی فن دی. زمونږ ډاکټر کې کونسلینګ از آلسو پارت اف د ټریټمنټ. کو ته مریض کونسلینګونه کې ته ډېر ښه ډاکټر نه هغه چې بهر وځي وي یاره پرچی وشلې اکثر یاره پی سي مرانه واغشته نو زم زما ټولو ډاکټرانو ته چا پسې خبره به نه کوم خو ورته ریکویسټ دی چې زه خو چلو د هغوی نه به ډېر کشر یم خو زمونږ پرایورټي زمونږ پیشنټس پکار دي او خپل پیشنټس آن کول پکار دي چې دے آر اور بیکاز وی آر هیر بیکاز اف دیم. ډېر مننه چې ستاسو د راتګ انشاءالله بیا هم راځئ. ډېر خوږې ښکلې خبرې شوې او موضوعات چې کوم ډېر پکې پاتې دي अब مو خیر لیست تیارونو یو ورځ په یو ځل بیا راتګ یو ځل بیا مننه خوشاله اوسئ.